سلام علیکم بچیا، سدي شروع کړی دي؟ وعلیکم السلام پلار جانا، ناسمه سبق وایم. ماشاءالله زویا ماشاءالله، دغه سي تکړه شه، سبق وایا او د خپل وطن خدمت وکا. ان شاء الله پلار جانا، زه به ډیر ښه ډاکټر جوړېږم او د خپل وطن خدمت وکوم. بچیا الله دې په خپل مقصد کامیاب لره. امين پلار جانا. احمده دا راته وایا چې مکتب سره څنګه یې؟ پلار جانا د مکتب سره ډیر ښه یم او الحمدلله سبقونه ډیر ښه روان دي. آفرین بچنګیا، دغه سیزان تکړه کا او سبقونه وایا چې سبا نه وغټ ډاکټر جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي چې د خپل تر زامنو سره سیال شي. ان شاء الله پلار جانا، د ځان به غا ډاکټر جوړوم او ډېرې پیسې بغټم، ځان ته به خاصه کورالم، گاډه به مالم او ډېرې پیسې به وګټم. زویا چې کله مکتب نه خلاص وي نو زه در پسې گاډه راولم او کور ته به د گاډي کې بوزم. صحیح ده پلار جانا، چې څنګه ستا خوښه وي. ښه احمد زویا ته ورځه او چې مکتب نه کله راخلاص وي نو زه در پسې گاډي راولم او دواړه به گاډي کې لاړ شو. سمه ده؟ سمه ده پلار جانا، چې څنګه ستا خوښه وي. السلام علیکم زما ګرانو شاګردانو، نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده چې سمیر جان خپل د ډاکټرۍ درس سر ته ورسو او یو ښه ډاکټر ته جوړ شو. نو سمیر جان تا تم خو وظیفه غواړم په راتلونکي کې او هیله کوم چې د وطن لپاره خدمت وکړي. نو ډیره مننه او ډیره مبارکي درته وایم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تا ما سره ډیره خواري کړې ده چې زه دې مقام ته راورسوم او ان شاء الله ما ته همیشه مور پلار هم وي چې د وطن خدمت وکړه او وطن لپاره سبق وایا. نو ان شاء الله زه به پوره کوشش کوم د خپل وطن خدمت کې. الله پاک دې ټول عمر خوشاله لره. احمد ډېر ته مبارک وي چې ډاکټرۍ سبق دې سر ته ورسو. ډیره زیاته مننه غونچه ګل وروره. ښه احمد دا راته وایا چې راتلونکي کې به څه کې؟ غونچه ګل وروره تا خو معلومات دی چې اوس ډاکټر شوم او مور پلار ما ته همیشه هم دا وي چې ډاکټر شه او ډېرې پیسې وګټه. نو ځان ته به ښه ښایسته ګاډه الم، کور به الم او ډېرې پیسې به ګټم، ولې چې ډاکټرۍ کې ډېرې پیسې هم دي. نو صحیح ده احمده چې څنګه ستا خوښه وي. ډاکټر صاحب ها نرس وایا څه خبر ده؟ ډاکټر صاحب تا چې ناروغ ته پرون دوا ولیکله نو د هغې مور ډېره زیاته ژاړي او وایي چې زه خو ډېره زیاته غریبه ښځه یم او ما سره د دومره قیمتي دواګانو پیسې نشته. ښه نرس دا خبره ده، ورشه دننه راولېږه، زه ورسره څو خبرې کوم. سمه ده ډاکټر صاحب. مورجانې راشه تاسو ډاکټر صاحب دننه غواړي. سمه ده بچې درغمه ته ورشه زه درغم. وایه مورجانې ستاسو څه مشکل دی؟ ډاکټر صاحب پرون چې تا ما ته کومه دوا لیکلې وه زما د زوی دپاره نو هغه ډېره زیاته قیمتي ده او زه ډېره غریبه ښځه یم، دومره وس نه لرم. خیر د مورجانې هېڅ فکر ونه کړي، خفه کېږه مه، د بچي لپاره دوا اخیستل مهم دی ځکه چې هغه ورته ضرورت لري. نو خیر زه سره کومک کوم، څه خبر نشته مورې. ښه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، الله پاک دې ډېر عمر درکړي، ستا مور پلار ته هم ډېر عمر الله پاک ورکړي چې ستا خوندې زوی راوړی دی. خیر اوسې مورجانې ته هم زما مورې او په موږ باندې حق لرې، ولې چې موږ ډاکټران یو او د خپل وطن خدمت کوو. نو الله پاک دې ټولو ته وس ورکړي چې د خپل وطن خدمت وکړي. ډاکټر صاحب زما زوی مریض دی او زه ډېر زیات غریب یم، زه ورته وس نه لرم چې د هغه علاج وکړم. کولی شئ تاسو ما سره لږ مرسته وکړئ؟ پاسه بابا چې پیسې سره نشته دی نو علاج موږ مفت نه کوو، پاسه ځه. خیر دی ډاکټر صاحب سوال درته کومه، زما زوی ډېر زیات مریض دی، نور زیاتي مړ کېږي او علاج ته ضرورت لري. خیر دی ډاکټر صاحب سوال درته کوم چې علاج یې وکړه. پاسه بابا مازغه به نه خرابې، که مازغه مې خراب شو بیا به خیر نه وي، ولې چې دا شل 15 کاله ما د ډاکټرۍ سبق ویلې د دې ورځ لپاره مې ویلې چې زه خلکو ته مفت علاجونه کوم. پاسه بابا. خیر ډاکټر صاحب زما د زوی مفت علاج وکړه. خیر کړه ټول کال پیسې ګټې د یو علاج پکې مفت وکړه. زه به تاله هم دعا کوم، ستا مور پلار ته هم دعا کوم. بابا دې ځینې ځي او که نه دي چې پولیس در پسې راوغواړم، زما پلار ته دعا نه ده پکار، هغې ته پیسې پکار دي ځکه چې ما ته همیشه وایي چې پیسې راوړه. د وړکتوب نه تر اوسه پورې ما ته وایي، سبق مې ویلې هم راته ویلې چې مکتب ته ځه او پیسې وګټه. ولی بابا جانا ته خو ډېر زیات خفه ښکارې. بچې ته ډاکټر یې؟ هو بابا جانا زه ډاکټر یم. ډاکټر صاحب زه ډېر زیات غریب یم او زما زوی ډېر مریض دی. دغلته یو ډاکټر ته مې خپل زوی بوتلو او پیسې را سره نه وې نو ما ورته ویلې چې مفت علاج راته وکړه. نو ډېر ظالم ډاکټر و، علاج یې راته ونه کړو. ښه بابا جانا دا ډاکټر نوم څه و؟ زویه احمد نامه یې ده او ډېر ظالم ډاکټر دی. ښه بابا جانا هغه یادې، خیر غلطي د هغه نه ده، یو وخت یې زمونږ ګاونډي و نو ما هغه په یو مکتب کې و، غلطي د هغې د مور پلار ده چې همیشه به یې ورته ویلې چې مکتب وایه او پیسې وګټه. نو موږ ته په کار نه دي چې خپل بچو ته یو چې همیشه هر یو کار د پیسو دپاره وکړي او مکتب د پیسو دپاره وایي، باید موږ ته په کار دی چې ورته اول نه ویو چې د وطن خدمت وکړه او د پردو خلکو خدمت وکړه. نو ټول نه غټه خبر دا ده ځکه ما ته پلار همیشه هم دا خبره کړې چې د پردو خدمت کوه او د وطن خدمت کوه. بېشکه ډاکټر صاحب هر یو کار د پیسو دپاره مهم نه دی. ښه بابا جانا هېڅ فکر مه کوه، ته دې خپل زوی ما ته راوله او زه به ورته مفت علاج وکړم.
ها ډاکټر صاحب الله پاک دې ډېر عمر درکړي الله پاک دې ستا مور او پلار ته هم ډېر عمر ورکړي چې ستا غوندې زوی راوړی دی آمین له تاسو سره یا لکه مړه ځان والا که ویډیو مو خوښ شوي وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او کنه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله کوي